چې کوم شیانو سره روژه نه ماتېږي. یو سړی په ایره باندې روژه وخوړله، اوبه یې وڅښلې، شیشې یې وخوړو، د هغې سره روژه نه ماتېږي. که هغې نه وروسته بیا یاست وله بیا هم شیشې وخوړو نو بیا روژه ماته شله. په ایره باندې روژه نه ماتېږي. مخکې کس چې کوم دی هغه خوراک ستا مخکې کوي او ته پته ده د روژه ده، نو بیا د هغه حالت ته وګوره، کمزورې غوندې دغه ته مه یادوه ستا روژه وه، او که طاقتمند دی نو یاد کوه ستا خو روژه ده. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ته من الله تبارک وتعالی وخوړله وڅښوله، د ده روژه ماته نه شله، اگر چې ده ځان مړ کړی ولې نه وي. کله یاسلو خولې کې چې کوم شی هغه فوراً بار راوباسه بس. دویم نمبر یو سړی داسې دی چې هغه سترګې کې دوی اچي اپریشن یې کړی دی، نو سترګې کې دوی اچولو سره هم روژه نه ماتېږي. دغه شان ته رانجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. غوږ کې دوی اچولو سره یا اوبه پکې لاړلې هغې سره روژه ماتېږي. پوزې کې تا احتیاط ونه کړو اوبه دې راښکلې بېرته ده او دا کوم ځای چې بیا سوځي دا بانسه چې ورته وایي دې نه بېرته ته اوبه لاړې نو روژه ماته شله. دغه شان د سړي عادت کوو په ایره باندې اوبه ته نه دانه ته لاړلې او دله روژه یاده وه، لیکن اچانک بل دانه ته لاړلې نو بیا هم روژه درې ماته شله. یا یو سړي باندې خوله ډېره راغلله او خوله دننه ته لاړلې هغه ګوډ تېر کړه دې سره هم روژه ماته شله. یا یو سړی چې کوم دی هغه جاړي دعا کوي، دعا سره بر نه اوښکې راغللې، د اوښکې دننه ته لاړلې د هغه ګوټې تېر کړو دې سره هم روژه ماته شله. یا یو سړی چې کوم دی هغه غټې غټې برېتې دي او برېته چې کوم دی هغه اوچې کړي نه دي هغې نه ساس کې دننه لاړ او دا تېر کړو دې سره چې کوم دی هم روژه هغه ماتېږي. ستنې لګولو سره روژه نه ماتېږي. چا باندې بیماري راغله، ستن دې رګ واله ده، غوښې واله ده، دواړو صورتونو کې روژه نه ماتېږي. ډریپ لګولو سره روژه نه ماتېږي. کور کې بیماري راغله، اچانک څه حالت راغله نو هغه ته ډریپ لګولو سره روژه نه ماتېږي. یو سړی داسې دی چې هغه طاقتمند دی، هغه زیات طاقت لپاره ځان له ورځې ډریپ لګي نو سم ساده دی، بیماري پکې نشته، نو بیا دا لپاره مکروه دي. البته که روژه سره بیا هم د ماتېږي نه. وینه ورکول چا ته راغلل نو وینې ورکولو سره هم روژه نه ماتېږي. دغه شان د اخکر چې لګوي یا نن سبا کې پوره کپونه راوتېره کپونه لګي وینه وباسي دې سره هم روژه نه ماتېږي. یو سړی مار وچیچو یا لړم وچیچو زار دانه خوارش د هغې سره هم روژه نه ماتېږي. او یو سړی مسواک کوي، مسواک کولو سره هم روژه نه ماتېږي. ټوټ پیس چې کوم دی هغه کوي نو هغه دنه دغه لاړ نو هغه سره روژه خرابېږي. ټوټ پیس ته چې کوم دی هغه ماښام نه ساره پورې کوئ، د ورځې بیا هغه برش مه ووئ او په مسواک هر وخت وولی شي. دغه شان ته یو سړی داسې دی غاښ یې ووښکو او غاښ وښکلو نه وروسته دننه وینه لاړه دننه تېره شله نو بیا روژه ماته شله. که وینه دننه ته نیته دي نو روژه نه ماتېږي. یو سړی خولې نه وینه وبهېده، وینه کمه ده، توکاڼې پې زیات دی، غالب دی توکاڼې، نو بیا که دغه تېر شوي دننه ته نو بیا روژه نه ده ماته شوي. او که وینه زیاته وه توکاڼې کم و تېره شله نو بیا د روژه هغه ماته شله. هغه شی چې هغې سره براه راست معدې ته ځي هغې سره روژه ماتېږي. مسامونو کې چې کوم شی ځي هغې سره روژه نه ماتېږي. دا یو سړی ډنډ کې ناست دی، ځان باندې وباړي ګرمۍ لپاره یا لامبي ځان یخی نو دې سره هم روژه هغه نه ماتېږي څو پورې دننه ته اوبه براه راست تېرې نه وي. ځکه مسامونو سره چې کوم دننه ته اوبه ځي دې سره روژه نه ماتېږي. دغه وجه نه د سترګې باندې پرده ده، د مرۍ کې سړی بیا دوی واچي هغه دغه محسوسي اثر یا رانجو لګول اثر محسوسي هغه مسامونو کې دننه تللی وي هغه اثر دی هغې سره روژه هغه نه ماتېږي. او دا شی الټۍ یو سړی راغلی الټۍ وکړلې الټو سره هم روژه هغه نه ماتېږي. الټو سره روژه نه ماتېږي. الټۍ واپس تېرې شوې بې اختیاره بیا ونه ده ماته شوې، قصدن تېرې کړې نو بیا روژه هغه ماتېږي، خرابېږي. نور چې کوم مسایل پېښېږي نو هغه بیا علماو نه تپوس کوئ، هر عصر کې علما موجود دي او د هغې باندې خپل هغه د روژې ژوند تېروئ. او اخري کې یوه خبره چې د دغې باره کې سرسایې باره کې تفصیل به انشاءالله آینده جمعې نه بیانېږي. صرف تاسو ته ښیم چې سرسایه دومره دومره ده. کجور حساب سره ورکوئ یا د اوسکو حساب سره ورکوئ، څلور شیزونه د حدیث کې، یا د وربشو حساب سره یا د غنم حساب سره. نو که اوسکو سره یو سړی ورکوي نو هغه 1400 روپۍ دي، او که یو سړی کجور حساب سره ورکوي نو هغه 200 روپۍ دي، او یو سړی د وربشو حساب سره ورکوي نو 270 روپۍ، او یو سړی د غنم حساب سره وکړي نو 150 روپۍ، یعنې 100 روپۍ کم سے کم سرسایه ده د یو کس. او دا به ورکوي چاله په چا باندې ده انشاءالله آینده جمعې کې کوم عام خلک چې مالدار هغه ورکوي، تپوس کوي بار بار یا ټلیفون کوي یا معلومات کوي، یعنې 100 روپۍ. او که ښه نه ښه ته پیسه ده ورڅخه 270 روپۍ دې ورکړي
او که د هغې نه زیات ښه دی نو هغه بیا 700 روپۍ یو کس ورکوي او که د هغې نه زیات ښه دی ښه مالداره دی الله ورله ښه روپۍ ورکړې ده او دی زیات ثواب حاصل غواړو 1400 روپۍ دی یو کس او دغه حساب بیا د فدیې دی کوم چې کور کې بیماران دي روژې نشي نیولی یا بوډاګان دي روژې نشي نیولی او د هغو فدیه تاسو ورکوئ نو دغه حساب لګوئ که د وربوش حساب سره بیا 45 روپۍ جوړېږي د دغه حساب سره یو غنمو حساب سره د پوره د میاشتې 45 روپۍ 4.5 روپۍ کم څه کم دا فدیه به جوړېږي الله تبارک وتعالی دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ د روژې میاشت داسې تېره کړي چې دې کې زموږ د ټولو مغفرت وشي